دا ابو ذر رضی الله عنه نوم دی جندب، دا پلار نوم دی جنادا. او په مکه مکرمه کې یو قبیله د غفار وته وی، بنو غفار، دا غي قبیله سره تعلق لري. د دې وجنه دی یادېږي په ابو ذر غفاری، د بنو غفار قبیله اوسیدونکي ابو ذر. دا قبیله د مکه مکرمه نه بار چې شام ته یا یمن ته به د تجارت لپاره خلک تلل، نو په دې باندې د دوی لاره وه. د قبیلې خلک دې په خپله وایي طبقات ابن سعد کې دا واقعات مذکور دي چې د دې د قبیلې خلک دې په خپله وایي زما د قوم خلک راهزنان و ډاکوان، لارې به یې شکولې او د مسافرو نه سامان به یې لوټو او غلاګانې به یې کولې، او مونږ به ځای په ځای ګرځېدو په دې لارو کوڅو کې، او چې کله به قافله په لاره را روانه و مونږ ته پته ولګېده، نو مونږ به په هغې حمله وکړه او د قافلې نه ټول مال به م لوټ کړ. بلکې یوازې مال لوټل نو، داسې بې کسه بې سوکه چې به یې سوګیر کړل، اب یې خپل غلام کړه چې ته زما غلام یې راځه، او بازار کې به یې خرڅ کړ. ماشومان دا به یې نیول او دا به یې غلامان کول او دا به په منډو کې په بازارونو کې خرڅول او پیسې به یې پې ګټلې. اوس هم داسې بدبخته ظالمان شته، د خدای نه چې څوک نه یېرېږي رڼو، د هغه زړه د شر مخي، د شر مخ. اخرت چې څوک نه مني ړی د شر مخي، ړی د زمري وي، او چې د خدای نه څوک یېرېږي نو هغه ته به انسان ښکاري، د انسان به ورته ښکار نه ښکاري. نن بعضې ظالمانو ته انسان ښکار ښکاري، ولې؟ ځکه په زړه کې د خدای یره ني. نو وی زمونږ قبیله دقسې ډاکوانو، وی ما هم دونه بادري کړې ده چې پخپله وی یک تنها مې یو قافله به لوټ کوله، زه به یوازې وربرلم، دا ژوندم تېر کړی دی. لیکن خدای پاک چې انسان ته هدایت کوي نو داسي همدقه د جاهلیت په زمانه کې د حضور پاک د زمانې نه مخکې دته خدای پاک د هدایت لږې لارې ښولې، د شرک نه توبه وویسته او ویزاره شو. دا لا د پیغمبر علیه السلام تعلیم ولا نه دی رسېدلی، خو دې ویله کې مې دا سوچ کو چې دا کاڼي خو مونږ په خپلو لاسو وترا شو او بت ته جوړ کړو، نو مونږ به د ده نه بچی غواړو، دی به مونږ جوړی، د ده نه به مونږ خیر غواړو. نو په کفر کې د حضور پاک د زمانې نه ډېر مخکې په دغه جاهلیت کې ما د کفر او د شرک نه توبه ویسته، او ما دا عقیده وه چې کوم د نبي علیه السلام د لا اله الا الله عقیده ده، دا مې عقیده وه چې الله یو دی بل شریک نه لري، او ما به مونځ هم کو، داسې مونځ نه لکه زمونږ په شان دی. خو بس هغه په ذهن کې دا سوچو چې راشه د الله تعظیم کوه، لکه یو بابو د خپل افسر تعظیم کوي، یو کشر د مشر تعظیم کوي، څوک ورته ځان ټیټ کي، څوک ورته لاس خول کی، څوک ورته په سینه لاس کیږي. دقسې به ما د الله تعظیم کو، ولاړ بم، کله به د رکوع په حالت کې شم، کله به مو د تندې په ځمکه کېښود. نو ایمان زما د قوم خلکو تپوس کو چې دا ته تعظیم عبادت د چا کې؟ وی مې چې دا د خپل الله کو. وی چې مونږ خو د بوتانو کو، نو مخامخ راته خپل خدای پروتي، ستا خدای کم دی چې ته ورته دا سر ښکته پورته کې؟ وی ما ورته وی چې زما خدای چې کم طرف ته دی نو زه هغه ته سر مخکې کومه. ته کم خواهد عبادت کې؟ زما خدای هر ځای دی، هر طرف ته زما الله دی، کم طرف ته چې زه مخکوم زما الله موجود دی، زما الله یو جهت او یو طرف کې نه دی. قرآن شریف کې الله هم داسې وایي اینما تولو فثم وجه الله، د خدای خاص یو مکان نشته چې دلته الله موجود دی او بل ځای کې نه دی، نه، بس خو هر طرف ته زما رب موجود دی. نو زه چې کم طرف ته سجده کوم زما الله شته، او ما به دا وی چې الله یو دی. وی دی کې مال یو سړی راغی او ما ته وی چې ابوذر دا ته چې کومه خبره کوې دا لا اله الا الله والا خبره چې بغیر د الله نه بل خدای نشته، نو په مکه کې یو سړی پیدا شوی ستا د دې خبرې په شان خبره کوي، او خلک هم بلي دی ته چې زما ملګري شي، او ځان ته د آخر زمانې پیغمبر هم وایي. وی ما خپل رورو لېږه، د رور نوم یې اونیس دی، چې اونیس ته لاړ شه او ته ماله د دې سړي معلومات وکړه چې دا دې څه وایي، دا څنګه سړی دی. وی د ما رور لا څه وخت یې تېر کړه په مکه کې او واپس راغی، او ما ته وی چېرې یو سړی خو شته هم ستا د خبرې په شان خبره کوي چې الله یو د شریک نه لري، او ډېر د نیکۍ خبرې کوي، او خلک د بدو د ګناه نه منې کوي چې ګناهونه او بدي مه کوئ، د بوتان عبادت مه کوئ. وی مې چې رورې څه پوره خبر دې راله راونهړه، دغه د تسلۍ خبره دې رانه وړه، ودرېږه په خپله ځم. نو یې ما خپل ګوډې او خپله کونټه یې واغېسته او مکې ته لاړم. نو مکې ته خو به د پخوا نه خلک راتلل، د بیت الله حج به خلکو کو، په جاهلیت کفر کې به هم کو، او دا طوافونه به یې کول. وی چې زه بیت الله لره ورسېدم، وی یارېدم.
چې دې دا خبرې کوي خو د به دشمنان هم ډېري اسې نه ده چا نه تپوس د دو کم او هغې دشمني او مو نه وی تکلیف را نه کي وی دقسې ناستو ما چې ځکه داسې څوک ناشنا خبرو باندې مې سړی په خپله ولیده یا دا خبرې ته ما دلته په خپله واورېدې د یارې چا نه تپوس نشم کولی او د زمزم په اوبو مې خپله ګزاره کوله وی چې ماښام شو حضرت علی رضی الله عنه را باندې راغی دا واقعه دې په خپله ذکر کوي او ابن سعد یو کتاب د طبقات نومې ولی ښودی دی هغې کې دا واقعات ذکر کړي دي او ابن نو وی چې علي صاحب ماښام ما باندې راغی وی ما ته وی مسافرې وی ما وی او وی چې ډوډۍ خو به دې نه خوړلې ما وی نه وی ما پسې راځه نو وی علي صاحب هلک و نوجوان وی دې مخکې شو زه ورپسې شو وی کور ته یې بوتلم وی را باندې ډوډۍ خوړه او شپې را باندې تېره کړه بس مام غږ ونه که او دم غږ ونه که ځکه مسافر به بیت الله ته راتللو په بیت الله کې به عبادت کو او دی بنو هاشم د نبی علیه السلام قوم به د هغوی خدمت کو د بیت الله د میلمنو خدمت دا د حضور پاک د قوم په غاړه وی سار بیا ناستو ما چې که چا نه تپوس کوم دشمني نی او اسې نه مې نه وی مړ مې نه کي ځکه په خپله معلوم شو ناشنا خبرې او ناشنا سړی معلومیږي دی خو ناشنا خبرې کوي وی ماښام تیر شو وی بیا مې سړی چا غږ ونه که وی بیا علي صاحب کور ته بوتلم وی مسافره وی لکه چې بیا پاتې مې چې او وی راځه وی بیا بوتلم ډوډۍ مې ورسره وخوړه او شپه مې تېره کړه خو نه د تپوس وکړه نه ما غږ وکړه وی په درېیمه ورځ بیا رالم د بیت الله خوا کې یو خوا بل خوا ګورم یاره که چا راته په خپله ووی او یا دا سړی مې په خپله صحیح که وی بیا ماښام شو علي صاحب راغی وی میلمه لکه چې ستا مقصد لا نه دی پوره شوی وی مې چې او وی ښه راځه وی کور ته یې بوتلم نو په دې درېیمه شپې رانه تپوس وکړه چې میلمه د کوم ځای یې مې زه خو د بنو غفار قبیلې یم نوم مې بوزر دی خلک راته بوزر وایي یندو بې نوم وی مقصد دې څه دی څه پسې راغلی وی مې چې یو خبره درته کوم خو ځان سره به پټه ساتې او خفه کېږې به هم پې نه اوس زړه کې یېرېږم چې هسې نه د هغه پیغمبر دی دشمن نی او د تعلق او دې در سره نقصان درته ونه رسوي یو خبره درته کوم خو که راز ځان سره ساتې پټه او چاته نه وی او خفه کېږم نه نه وایم علمه څه خبره ده وی مې چې دقسې مې اورېدلي چې دلته یو سړی دی او د پیغمبر یې دعوی کړې ده او یو کلمه داسې وایي چې الله یو دی شریک نه لري د هغه تکل کې راوتم چې دا سړی ووینم چې دا کم ځای دی او دا څنګه سړی دی وی بس علي صاحب مخصور شو خوشحاله شو وی بس لار دی ومونته اس فکر چې ونه کې زه به دې والا بوزم زه د هغه ملګری یاره مه کوه زه دشمن نیم زه یې ملګری سار به دې والا وختي ورسوم وی سار چې پاسېدو نو علي صاحب هم په ما یېرېده چې که یو ځای دې ځان سره بوزم خو دا خلک بوی چې دیم ایمان پسې راغلی دی او دا خو ډېر سخت وخت و د پیغمبر علیه السلام ډېر دشمنانو او مسلمان باندې به چې خبرېدل چې دی مسلمان شوی دی نو وهل ټکول او نخرې پخرې دا به مسلمان سره ظلمونه به کول وی ما ته علي صاحب هدایات راکړل چې زه به د نه مخکې م ته راپسې راځه خو دا به خلکو ته نه ښکاره کوو چې ته زما میلمې څوک به دې ووایي یو ځای به ځو که زه چېرته شکي شومه چې یاره څوک مې ولیدل نو زه به اودسماتي ته کښېنم یا به لاس پڼې ته ښکته کوم دې سپلی ته چې دا سپلی ځان له ټیک کومه یا به دیوال سره ودرېږم ته به ما سره ودرېږي نه نیغ به ځې چې څوک پوه نه شي چې دی ملګری دی وی مې چې ډېره ښه ده وی په دغه طریقې د نبي علیه السلام مبارک له ورسولم وی چې وی رسولم او ما د حضور پاک خبرې واورېدې او د هغه تعلیمات مې واورېدل نو زه په سچه پوه شوم چې دا د آخرې زمانې رښتونی پیغمبر دی نو یې ما وی چې صاحب زه خو ستا ملګری کېدل غواړم او تا چې کوم دین راوړی دی په دې کې داخلېدل غواړم وی چې دا کلمې شهادت یې راته وښو چې اشهد ان لا اله الا الله چې الله یو دی شریک نه لري واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې زه د الله یو بنده او د الله استاذ یم الله د دې مخلوق د هدایت دپاره رالیږلی وی ما دا کلمه وی مسلمان شم وی ما ته حضور پاک وفرمایل چې بوزر تا ته پته نه لګي چې په عربو کې د دې کلمې ډېر دشمنان دي او زمان ډېر دشمنان دي زما په دې کلي کې نو ته مې رباني وکړه خپل کلي ته واپس ځه او هلته خلکو له دعوت ته اسلام ورکه او چې زما کله بیا ظهور راشي زه ښکاره شم او ملګري مې زیات شي نو بیا به راځې اوس ته اجازت ته زه خپل وطن ته وی ما وی چې داسې کم ځای کېږي یو ایمان خدای راکه او دا به دا بوزر په سینه کې پټ پروتي دا به ښکاره نی وی نیغ راووتم
او د بیت الله په خوا کې ودرېدم او په چغه مې دا کلمه وویله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا اعلان مې وکړ. ایمان په زړه کې پټ نه پاتې کېږي. تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې د ایمان نه مخکې څونه یېرېده. 3 ورځې د مکې په خوا کې تېرې کړې د بیت الله او غږ یې نه شو کولی، دومره یره وپې. او چې ایمان زړه ته ننوت، دا دې اوس د هغه ټولو کافرو مخکې اعلان کوي، وی زما دا کلمه اعلان نو او کافر سم راخطا شو، او څوک مې په لت وای، څوک مې په سکون وای، او څوک مې په لرګي وای، او څوک مې اوچتۍ را خلاصی. وی داسې کړم چې وینې رانه وبهیولې او بېهوشه شم. دومره وعلم چې بېهوشه شم. د حضور پاک تره د حضرت عباس رضی الله عنه هغه رامنډې کړې. د ابن عباس نقل کوي د ابوذر نه، د حضور پاک تره دی هغه رامنډه کړې او په دې ځان د پاسه ور واچوې. د مکې خلکه ولې راسه کوې؟ زمونږ د تجارت د قافلې لار د دې سړي په کلي ده، او که دې مو مړ که نو زمونږ تجارت به بندي. قافله بیا عربو کې خدا یو شی و چې قومیت خو په هغې کې ډېر مضبوط و، بیا به زمونږ تجارت لا قافله د ده د په لاره خو نشي تللی. مونږ به خروس کوو، بس مکه کې خو خپله فصل فصلونه نه کېدل او نه ځمکو فصلونه نه کول، د هغې خو ټول نظام په تجارت چلېده. د ده قوم په لاره به مونږ بیا تجارت ته په کومه لاره ځو؟ نو هغه د هغه خلکو نه خلاص کړم. خلک اخوا شو، وی چې هوش کې رالم بیا مې یو چغه وواله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وی غیر علی بیا شروع کړه، وی بیا ته حضرت عباس خلاص کړم. وی چې بیا هوش کې رالم، وی بیا مې مضبوطه چغه وواله چې راشه کمرمه او که جم دی پاتې کېږم. دا کلمه به رسوم د مکې دې ګوټونو ته او د کاڼو د غرونو سره به تنبوم. وی بیا مې مضبوطه چغه وواله، وی بیا خلک رالل راګیرې کړم، وی بیا ته حضرت عباس خلاص کړم. وی خیر حضور پاک تم زمه اطلاع ملو شو، خو چا څه نشو کولی ځکه وی زه څلورم مسلمانو، 3 کسان زمانه مخکې دی او زه نمبر 4 کې یم، څلورم نمبر مسلمان یم، ملګري کم دی نو چا غږ نشو کولی. وی لاړم خپل وطن ته، خپل کلي ته، او هلته مې د اسلام دعوت شروع. نو یو کتاب دی امام احمد ابن حنبل دا حدیث لیکلی دی، مسند د احمد ابن حنبل، او یو بل کتاب دی حاکم یو لوی محدث دی هغه لیکلی دی مستدرک د حاکم ورته وایي. دوی لیکلی دی چې دی وایي چې ما دعوت شروع کړ نو زما نیم قوم الله زما په برکت مسلمانان کړل، نیم قوم مې خدای مسلمانان کړل. او یوازې اسلام نه دی، د ډاکو نه سم شو، د لوټ او د مار او د غلاګانو نه خدای پاک سم کړل. غټ نیم قوم وي زما الله، لومبې خو زما دواړه رونه مسلمانان شو او بیا مې نیم قوم مسلمان شو.